درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د شین درس وایو. شین د پښتو الفبا 24 توری دی. شین د ش آواز ورکوي. ځینې پښتانه شین په خ هم وایي. ستاسې سین او شین په یاد دی؟ شین هم تقریبا د دوی په شکل لیکل کیږي، خو پر سر او لاندې 2 ټکي لري. نو راځئ د شین درس ته ولاړ سو. شین ښکلا. ښکلا زموږ د پښتو ښوونکې ده. ښکلا ډېره ښه ښځه ده. تاسو ګورئ دا ښځه د دې ښځې نوم ښکلا دی او شاګردان یې وایي چې ښکلا ډېره ښه ښځه ده. اوس نو تاسې دا جملې زما سره تکرار کړئ. ښکلا زموږ د پښتو ښوونکې ده. ښکلا ډېره ښه ښځه ده. تاسو ګورئ په ښکلا، پښتو، ښوونکې، ښه او ښځه کې ټول شین راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له شین څخه راځي. شین ښار. ښار ته په انګلیسي سیټي وایي. شین شاخ. شاخ ته په انګلیسي برانچ وایي. او شین ښکرونه. نو موږ ګورو چې له شین څخه ښار، شاخ او ښکرونه راغله. اوس به وګورو چې که شین د یوه حرف په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. پښتو. په پښتو کې شین په مابینځ کې راغلی دی. او اوښ. اوښ ته په انګلیسي کامل وایي. په اوښ کې شین په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له شین څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. شین ښکلا. ښکلا زموږ د پښتو ښوونکې ده. ښکلا ډېره ښه ښځه ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.